السلام علیکم قدرمنو انجینر صاحبانو یو ځل بیا ښه راغلاست درته یم. نن موضوع زمونږ د په کانکریټي ساختمانونو کې د کریکونو منځته راتګ او د حل لارې. نو په دغې موضوع کې به چې دی مونږ د کانکریټو هغه کریکونه ډولونه یې د هغه فکټورونه رامنځته کېدل او د حل لارو باندې چې دی بحث کوو. اول راځو مونږ د په کانکریټو کې د کریکونو ډولونه وایو. کریکونه چې دی د ساختمان له پلوه په ساختماني او غیر ساختماني ویشل شوي دي. دویم چې دی د حرکت له نظره چې دی په حرکي یا فعال کریکونه او بل چې دی غیر فعال یا غیر حرکي ویشل شوي دي. اوس راځو فعال کریکونه کوم کریکونه دي. فعال کریکونه هغه کریکونه دي چې د وخت په تیریدو سره د کریکونو په ژوروالي او پراخوالي کې تغییر یا حرکت احساس شي. دې ته فعال کریکونه وایي. غیر فعال لکه چې د نوم نه یې څرګندېږي هغه کریکونه دي چې د وخت په تیریدو سره تغییر نه کوي او په خپل حالت پاتې کیږي. بل چې دی د کریکونه چې دی درې فکټورونو ویشل شوي دي. درې فکټورونه په دې معنا چې موږ کله یو کریک مطالعه کوو نظر دغه درې فکټورونو ته به چې دی موږ تر څېړنې لاندې نیسو. الف چې دی جهت دی، بي پراخوالی دی د کریک او سی چې دی ژوروالی د کریکونو دی. د جهت له پلوه چې دی کریکونه په رینډم یا تصادفي او ډایګونل قطروي او ورټیکل عمودي ترانسورسر او بل چې دی لانګیچوډنل دی یا په اوږدوالي په ډولونو ویشل شوي دي چې دغه هر یو به وروسته په شکلونو کې درته په واضح ډول باندې وښیو چې کوم رینډم دی، کوم چې دی ډایګونل دی او کوم ورټیکل کریک دی او ولې رامنځته کیږي. بي چې د پراخوالي له پلوه د پراخوالي له پلوه که چیرې د کریک پراخوالی د 1 ملي څخه کم وي نو دغې ته موږ فاین کریک وایو. که چیرې د 1 ملي څخه تر 2 ملي مترو پورې وي او د دغې ترمنځ وي نو دغې ته میډیم کریک ویل کېږي. که چیرې پراخوالی د 2 ملي مترو څخه زیاتېږي نو دغه ته وایډ یا پراخه کریکونه ویل کېږي. عمومي طبقه بندۍ ته راځو د کریکونو چې په سټرکچر او نن سټرکچر باندې چې دی ویشل شوي دي. مخکې مو ویل چې په ساختماني او غیر ساختماني. اول چې دی وایو سټرکچر کریکونه یا ساختماني کریکونه هغه کریکونه دي چې د غلط ډیزاین، د ساختماني اشتباه او یا د زیات وزن له امله په ساختمان کې منځته راځي. دا ډول کریکونه چې دی د ساختمان ایمني ته زیان اړونکي تمامیږي. دویم چې دی نن سټرکچر کریک دی یا غیر ساختماني کریکونه دي. دا ډول کریکونه د ساختماني موادو د داخلي رامنځته شویو فشارونو څخه منځته راځي. دا ډول کریکونه د ساختمان ایمني ته ډیر خطرناک نه دي خو یو څه اندېښنې منځته راوړي. بل انجینر صاحبانو د کریکونو منځته راتلو لاملونه دي. کریکونه کیدای شي چې د لاندې عواملو لامل منځته راشي. اول چې دی د کانکریټو تخریب یا د سیخانو تخریب. تخریب د سیخ په دې معنا چې زنګ نیولې وي، یعنی هلته یو لایر تشکیل شوی وي کوم چې د کانکریټو او دغه د سیخ ترمنځ هغه رابطه چې دی دا قطع کوي. د ضعیفه کانکریټ او یا د نامناسبو ساختماني موادو د انتخاب له امله منځته راځي. دویم چې دی د حرارت درجه او د انقباض له امله. دریم چې دی د مسلستندو یا بایلل یا نشست دی. څلورم چې دی طبیعي عوامل او نور. انجینر صاحبانو دغه عوامل چې دی زیات دي. بیا په یو بله ویډیو کې موږ په دې باندې بحث کوو چې کوم کریکونه دي او د کومو عواملو امله منځته راځي. اوس راځو ساختماني کریکونه. ساختماني کریکونه په ساختماني برخو کې لکه بیم، پایا او سلب کې څیړل کیږي. اول چې دی خم کېدل یا فلیکچر کریکونه دي چې په بیم کې منځته راځي چې دغې ته موږ بینډینګ مومنټ له امله هم کریک وایو. بل چې د اعظمي مومنټ په ساحه کې چې دی منځته راځي. او دریم چې دی د مقطعي مقاومت ظرفیت چې د مومنټ د برداشت کړی کم وي. او څلورم چې دی د سیخانو اندازه کافي نه وي. پنځم مقطع نامناسبه وي. شپږم چې دی اتصال د بیم سره سم نه وي، یعنی بیم چې دی دغه وصل نقاط چې دی دا سم او درست نه وي دغه شوي. اوس راځو یو څه اشکالو باندې چې د کار کوو انجینر صاحبانو. دلته که موږ وګورو فلیکچر، کریکس اینډ بیم دی.
دا یو بیم دی کوم چې په دغه ساحه کې مثبت مومنت چې دی دا رامنځته شوی دی او د دغه مومنت له امله دلته کریکونه منځته راځي چې ما مخکې درته ویل چې دا فلیکچر یا د بند له امله یا د خم کېدو له امله چې دی کوم کریک منځته راځي دغې ته فلیکچر کریکس وایي. نو په دغې ځای کې چې دی مثبت مومنت منځته راغلی دی چې دغې له امله دلته کریک جوړ شوی دی. په همدې ډول باندې په لاندې شکل کې هم چې دی کتل کېږي چې دلته یو فکس بیم دی موږ ګورو په دغې ځای کې مثبت مومنټ چې دی زیات رامنځته شوی دی اعظمي شوی دی چې په نتیجه کې کریک رامنځته شوی دی. بل چې دی د که دغې بل شکل ته موږ نظر وکړو نو په دغې ځای کې چې منفي مومنټ رامنځته کېږي د اتقا ساحو ته کله چې فکس بیم موږ ولرو نو په دغه اتقاوي برخو کې چې دی پورته هلته منفي مومنټ رامنځته کېږي چې دغې منفي مومنټ له امله کریک چې دی په دغه سایډونو کې چې دی منځته راغځي چې په شکل کې معلومیږي. بل ډول چې دی انجینر صاحبانو دلته ټاپ فلیکچر کریک کنټیلیور فکس اینډ دی په دغه شکل کې که موږ وګورو دلته یو فکس بیم دی فکس سپورټ یا اتکا رامنځته شوې ده چې دغه کنټیلیور بیم دی دغه بیم په دغه ځای کې منفي مومنټ ایجادېږي چې کله موږ داسې کنټیلیور بیم ولرو په پورتنۍ برخه کې نو دلته به کریک منځته راځي. دغه دواړو شکلونو کې چې دی په واضح ډول باندې معلومیږي. بل راځو د دغې مشخصاتو ته هغه وخت واقع کېږي چې هلته د خم کېدو په مقابل کې مقاومت کم وي. دویم د کششي ساحې په اعظمي اوږدوالي کې وي. دریم د دوه اعضاو د اتصال ټکي ته نږدې واقع کېږي او څلورم چې دی په ګروپي یا یوازي ډول واقع کېږي. په ګروپي یا یوازي ډول په ګروپي باندې معنا چې په زیاتو ساحو کې چې دی رامنځته کېږي او یا یوازې په یو برخه کې چې دی دغه رامنځته کېږي. دا کریک تاثیرات چې دي انجینر صاحبانو په ساختماني جوړښت تاثیر کوي او دویم چې دی خپل تاثیر ډیر ژر ښکاره کوي. دغه ډول کریکونه دا د خم کېدو یا فلیکچر کریکونه چې دي دا ډیر زر خپل ځان راښکاره کوي. بل چې دی شیر فلیکچر دی یا د شیر خم کېدو کریکونه دي د شیر او د مومنټ یو ځایوالي په نقطه کې رامنځته کېږي. دغه شیر فلیکچر چې کوم دي دا چې کله دلته دوه دانې دي یو شیر دی یو فلیکچر دی نو دغه د دواړه کمبینیشن په نتیجه کې چې دغه ډول کریکونه منځته راځي. د شیر او مومنټ یو ځایوالي په نقطه کې منځته راځي. د شیر او مومنټ د ظرفیت لږوالي په وجه چې دی دا منځته راځي. لکه دغلته یو سمپل سپورټډ بیم دی په دغې برخو کې چې دی موږ هلته لوډ وارد شوی دی چې په نتیجه کې دغه برخو کې چې دی که تاسو وګورئ دلته اول چې دی په دغه برخه کې پاسنۍ برخه کې چې دلته منفي مومنټ رامنځته شوی دی چې دغه کریکونه یې جوړ کړي دي. په دغه برخه کې چې دی صرف مثبت مومنټ رامنځته شوی دی چې فلیکچر کریکونه یې جوړ کړي دي او په همدې ډول باندې چې دی په ټرانزیشن زون کې چې دی بیا په دلته دواړه هم چې دی فلیکچر دی هم شیر دی یعنی هم د خم کېدو کریک له امله قوې له امله چې دی کریک رامنځته شوی دی هم د شیر. نو دغه کریک چې کوم دی دا د دواړو په نتیجه کې رامنځته شوی دی چې هم فلیکچر دی هم شیر دی. او که دغلته موږ وګورو په دغه چپ لاس ته نو دغلته یوازې شیر رامنځته شوی یوازې د شیر کریک چې دی جوړ شوی دی. او په همدې ډول باندې چې دی راځو شیر فلیکچر کریک چې دی په دغه بیمانو کې چې دی په دې بل شکل کې ګورو. په دغه ساحو کې انجینر صاحبانو وګورو دلته په دغه ځای کې په دواړه په کمبینیشن ډول باندې چې دی دغه شیر او فلیکچر یا دغه شیر فورس او بینډینګ مومنټ دغه دواړو فورسونو په نتیجه کې چې دی دغه کریکونه رامنځته شوي دي چې دلته ښودل شوي دي په دواړو شکلونو کې چې د یو زاویې لاندې دغه کریک رامنځته کېږي. په دغه بل شکل کې چې دی بیا ډایګونال ټینشن کریک ان بیم دی. په دغه ځایونو کې که موږ وګورو انجینر صاحبانو دغلته ټینشن رامنځته شوی دی هغه چې مخکې ویل ډایګونل کریکونه دي نو هغه په دې شکل کې په واضح ډول سره معلومیږي چې دا تصادفي رامنځته کېږي په همدغه